اکبرجان ستا نوم دی؟ بله و ستا اخري ارمان څه شي دی؟ وایم ستا اخري ارمان څه شي دی؟ دا پوښتنه تاسې ولې زما څه کوئ؟ ژر راته ووایه وایم ستا اخري ارمان څه شي دی؟ څه خواهش لرې؟ خو دا پوښتنه تاسې ولې زما څه کوئ؟ وایي وایم ژر راته ووایه ستا اخري ارمان څه شي دی؟ ما ایله کړئ، ما آزاد کړئ. دا خو نس کېدای، هېڅ امکان نه لري. ولې؟ ځکه چې تا ته د مرګ د سزا حکم سوی دی. لس ګړۍ بعده موږ تابعیو اعداموي دي. بس دل کوه خدای خیر، خدای خیر. څه در وسوه؟ اسمه نو بیا دونه چغه جې ولې وکړه؟ هغسې په خوب کې وبېرېدم. کلمه ووایه، پر ځان یې چوف که، پر موږ یو مرګ تېر کړئ. مرګ چې یو وارې راغلی وای خو ښه و. زه خو هر ګړی مرم، هر ګړی ژوندی کېږم. ولې؟ کیسه چې شته ستا سره کومه داسې پېښه سوې ده چې ته په داسې عذاب اخته یې؟ چې دا پوښتنه راسمه نه کړي، سپېره به شوي. بیا هم ته خو راته ووایه د غمو پېټې به دې سپک سي، کېدای سي موږ تا سره کومک وکړو. زه د خپلو کړو ګناهونو د انجام په هغه کنده کې پروت یم چې اوس د هغه څخه راوتل ډېر ناممکنه دي. اخیر ته یې څوک څه ګناه دې کړې ده چې ته دلته بندي یې، خو حال هم نه وایې. که غواړې چې زما کیسه واورې نو غوږ شه. زه د یو نیک او ښه سړي نازولی زوی وم. ښه ژوند مې و، خو یوه ورځ نن په دې محفل کې نن په دې محفل کې عجب ښه خوندونه دي، عجب ښه خوندونه دي. رنګ په رنګ نشي رنگ پر رنگ نشي او رنگ پر رنگ دودونه دي، عجب ښه خوندونه دي، عجب ښه خوندونه دي. نن په دې محفل ځوانانو چکچکې خو وکړي. نن په دې محفل کې نشي او ښه خوندونه دي، رنگ پر رنگ دودونه دي. دا مې بیا هېر سوه یاره. وا کامیاب سړی دا څه زورور اواز دي پوهېږې سره ښه. دا نو چیش دی یاره، اوس خو مازې زما دا ستونی نه دی، دا خوږېږي نه. دا څه ورته وایي هغه د توره غاړه. او شاباش، د توره غاړه ده. کنې ما داسې اواز و، دغسې اواز مې و چې څه درته ووایم.
پرېږده کامیاب سړی چې موږ ستا پر اواز پوهېږې سره خوند واخیستې هغه ته واواز مه واجره دا ستونی خراب دي پوهېږې سره وای یاره دغسې اواز مې یو وخت نه دی خانو ځوانه بازو ته اتوم وایم دغسې اواز مې و والله چې د هر وار به مې د غزل نارې کړله نه دی نو دغه غارونه نه دي د میږیانو نو دغسې به میږیانه وته ځوانه د اوبو څه به داسې کوړار وه چونګوشي به راوته دغسې به مې په دغه خپلو ګناهکارو سترګو ورته کتله دغسې داسې مې لیدل د میږیانو چونګوش به حق دغسې اتڼ مې اچولی و خدای ورته ذکر درواغ درته وایم داسې اتڼ مې دا میږیانو چونګوش نو زما پر هغه غږ نه دی پر دا بیا خوند اخیستی و داسې غزلې مې ویلې ځوانه ښه اکبر جانه دا د شپې که د ورځې یاره بازو کله به لمر ولاړ و نه دی او کله به بیا نه و د لمر پر ځای به سپوږمۍ ولاړه وه هی کامیاب سړی تو خو ستا خبرې پرېږده داسې پهلوان وم پوهېږې سره ښه چې دا سړی به مې زنګي ته کوي هم د مځکې سر بیا نه و پوهېږې سره راسه لیدلی بیا به په مځکه پروت و خو څه یې که د دې نازمانه د لاسه داسې سوم چې برباد شولم پیدا چاته چې وویل چې نازمانه زه نازمانه یم دغه مې پای دی او وایي ته خو کامیاب سړی پوهېږې تا څوک یادوي دغه در ښیم پوهېږې دغه نشه در ښیم پوهېږې دغه موږ غرق کړو پوهېږې سره ښه یاره خانو ته ستا دا پرېږده ته ورته زموږ نه یې په یاد دغسې شی وې لکه هغه د چلم سرخانه او وای اکبر جان وم کامیاب سړی غیږبازه په هره مسابقه کې به مې یوه دانه لونګۍ ګټل پوهېږې سره ښه یاره داسې زرینه لونګۍ به مې تړلې وه داسې په ما باور وکړي نه دی درواغ نه درته وایم په دا کوڅو کې به روان ومه نه دی په دا کوڅو کې به روان ومه دا انجونو به ټپې راباندې جوړې کړي وې داسې ټپې به ویلې څه شي پټاټې نه یاره خانو ټپې نه دي داسې بیا ویله ته ودرې را په یاد شو تر دا ښایسته لونګۍ دې جار سم تړلې تا ده په خیال زه در سره ځمه دک یا ډولک به نو ورسره د هغسې بیا ټپې وویل ما یې بیا نارې راپسې وایلې نه ځوانه واو اکبر جانه یاره د هغو نجونو چې وم پوهېږې سره د مور شیدې چې پر تا داسې ټپې ویله اوس ولې پوهېږې سره داسې شی لکه چلم نل چلم کومه دی چلم یاره چې اوس وایي دا خو دی یاره چې اوس چلم دلته پروت وای نو بیا خوند کړی وای زه خدای په نامه نه دی داسې د ځان به مې اوس ځینې کشوړه و یاره داسې د دونه به مې ځینې کش کړي وای خدای یاره نو نسته یاره یار اکبره خدای ته وګوره تا جمع کړم تاسو وایي راکش کړم زه چلم یم چې د ما راکشې او وای ډېر مه ټوخېږه بازو ځوانه ولې دونه ټوخېږې ټوخکه ستا زوم اوس داسې شی جوړ شوی دی نه دی سمه ځوانه ورته ګوره داسې شی ځینې جوړ شوی دی لکه هغه په شفاخانه کې هغه بیا پیوازه مریض
یاره بازو د نن دپاره دا نشه بلا بس ده څنګه اکبر جانه بیخي ډېره نشه مو نن وکړه په هغې سره ښه درځئ چې بالا پر کامیابه کېږو روانېږو نه پاتېږو نو درځئ چې ځو چې نه پاتېږو نو درځئ ورته زما پښه وایي کشه یاره څه کوې دا ستا پښه ده دا ستا پښه نو زما دا کومه دي دغه دي نو ته کټ پروته ده یاره ما نه لیدل راځئ ارای مځکه و اسمان دواړه لکه ګیم سره څرخي په داسې حال کې موږ نسو تللی کښېنئ یاره کښېنئ ووایي چې ته نسې تللی نو مه ځه دلې کښېنه هګۍ راته اچوه موږ ورسه ولاړو اختر جانه وا اختر جانه زوی بله بابا اختر جانه زوی ته څه کوې چې لا ناست یې د ډوډۍ وخت دی راځه چې ډوډۍ وخورو ته ولې بابا چې ورک راسي بره بیا یو ځای وخورو یا هغه بدبخته ګوره چې څه وخت راسي راځه خپله ډوډۍ دې وخورو بابا چې ورک نه وي ما ته ډوډۍ خوند نه راکوي یو ته یې چې ورور دونې در باندې ګران دی او بل دې هغه بدبخته ورور دی چې ستا سره یې بې له جنګه بل کار نشته پروا نه لري بابا هغه زما مشر ورور دی او زه د هغه کشر یم زه د هغه په خبرو خوا نه بدوم بس خدای دې هدایت ورته وکړي ته وګوره نیمه شپه شوه دی لا نه دی راغلی رابسې ته فکر مه کوه کوچنی خو نه دی هی هی بس خدای دې و چاته نافرمانه او ناصالح اولاد ګر سره نه بابا ته موږ ته شراوې مه کوه وایي د مور د پلار هم دعاوې قبلېږي او وایم شراوې قبلېږي چې شراوې راته کوې تر دې خو ښه دی چې دعاوې راته وکړې خدای دې دواړې سمې که زویه امین هغه بدبخته کرالی ورته راسه ډوډۍ وخور ګوره چې څه بې خوړلي که به دغسې وږي ګرځي سمه ده بابا بس دغه ستاسې کور دی یاره سلام دی یاره نه دی یاره نو کومه دی زموږ د کور دروازه خو زرغونه ده یاره و یاره یاره ژر کور ته ځان ورسو دغه دی اوس راورسېدو ستاسې کور دی وایي راسه یاره وایي ولاړ راسه که نو اوس ورته ګوره مزله چوغوال معلوموي چې دې راسره کوي نه خلاصېږي یاره ډب ورکړه چې ډب نه کله ادب یې وایي یو شان څوک ووایه خپله به خلاصه شي ښه اوس یې ورته ګوره دا دې دا ما ډب ورکړی ډب چې ورکړي خپله به اوس درته نه خلاصه شي وده یو ډب به لا ورکړو ولې ښه ټیټ هلکه څوک دی چې په دا نیمه شپه مې د دروازې څخه ډولک جوړ کړی دی څه یاست که بدرجي وایي خلاصه یې که یاره نو څوک دی چې خلاص یې کړم په دا نیمه شپه باندې یاره ته نو اوس ګوره ښه نو تو که خلاصه که یاره زه یم اکبر یم اکبر یې دا نیمه شپه وګوره ستا دروازې وګوره چې پر خلکو ټکوې شرم ویره نشته یاره ماشوړ زموږ کور دی
دا چې خوا نه کوم چې زموږ کور دی څه ښه یاره څونه دردناک وایي اوس به پر مخ په څه کوم ته په ځان پوهېږې که یا یاره ښه نور دا خو زموږ کور نه دی امیرجانه ما ته داسې معلومېږي چې ته په د خپلو زامنو پام نه کوې زما په مرګ خوشحاله یم